عزتمند مشران ورونو الله جل جلاله زمونږ او ستاسو انتخاب د په امت اجتماعي کې کړی دی. مخکینی چې کوم امتونو نو هغوی ته ویل کېږي انفرادیه، یعنې د هغوی صرف خپل ځان سره تعلق او د هغه وخت کې دا به یو لوی نیکي او لوی کمال ګڼل کېده چې یو کس د کلي نه بار غر ته لاړ شي، د غر په څوکه باندې ځان له څه خیمه دا چې لکه جوړه کړي او په دی کې بس دی الله الله کوي، نفلونه کوي، د الله چې لکه په عبادت کې مصروف او مشغول وي. دا د هغه وخت کې چې لکه یو ډېر لوی عبادت ګڼل کېده او پاتې شو دا امت. نو دی امت لره الله تعالی اجتماعي امت ګرځولی دی. اسانو الفاظو کې به زه داسې ووایم چې زما مونځ کول صرف په دې خپل مونځ باندې چې لکه اکتفا کول، په دې باندې زما د الله نه خلاصي نشته، بلکې زه په خپل باندې مونځ کوم. دې سره سره به د نورو مسلمانانو د مونځونو چې لکه غم او فکر چې لکه دا کوم. دارنګې یو کس زکات ورکوي نو هغه وایي چې بس ما زکات ورکړه، زما چې لکه غاړه خلاصه شوه. د ده صرف په زکات ورکولو باندې چې لکه غاړه نه خلاصیږي تر څو پورې چې دغه مالدار کس د نورو مالدارانو چې لکه غم او فکر نه کړي چې څرنګه زه د الله دا حکم سر ته رسوم چې دغه رنګې دا نور چې کوم مالداران دي دوی هم دا حکم چې لکه سر ته ورسوي. دارنګې د حاجي صاحب چې لکه صرف په خپل حج باندې خلاصي چې لکه دا نشته تر څو پورې چې دی حاجي صاحب د نورو مالدارانو چې په چا باندې حج فرض دی د هغوی چې لکه غم او فکر چې لکه دا نه کړي. او د دې یو آسان مثال داسې دی لکه اوس دا د بار ملکونو کې چې څومره پورې انګریزان دي، څومره پورې کافران دي، هغوی چې کوم شی چې لکه دا ایجاد کړي نو هغوی صرف په خپل ملک کې دغه شیز برقرار نه ساتي، بلکې هغوی وایي چې څرنګې موږ انسانانو دغه رنګې په دې دنیا کې نور ملکونو کې انسانان دي چې څرنګې موږ ته دا یو شیز د سهولت دی، د دې نه موږ ته فایده چې لکه دا رارسي، دغه رنګې د دې شیز نه دی چې لکه نورو انسانانو ته هم فایده ورسي نو هغوی هغه شیزونه چې لکه ټرانسفر کوي نورو ملکونو ته چې لکه رسي. دغه صلاحیت دا هم ته کې چې لکه نشته چې موږ څه ایجاد کو، خو البته د دغې په مقابله کې موته ته الله تعالی د لوی نه لوی د غوره نه غوره شیز راکړی دی چې هغې ته ویل کېږي لا اله الا الله محمد رسول الله. نو چې څنګه ذکر کړی شو چې دا امت اجتماعیه دی نو موږ به صرف په دې خپلې کلمې باندې ودرېږو نو بلکې دا کلمه چې لکه نورو ته به هم چې لکه رسول غواړي چې څرنګې هغوی موږ ته د دنیا شیزونه را رسوي نو موږ سره د دنیا شیزونه نشته، موږ به ورته چې لکه خپل دین اسلام او دا کلمه چې لکه دا به ورته ورسو. قرآن کریم کې د الله تعالی ارشاد دی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای مسلمانانو خپل ځان لره چې لکه د جهنم د اور نه بچ کې، واهلیکم او ستاسو چې کوم اهل او عیال دي هغوی هم د جهنم د اور نه چې لکه بچ کې. آسان مثال به داسې شي چې څرنګې ته د خپلو بچو د مستقبل چې لکه غم کې چېرې د هغوی دي چې لکه د غریبۍ د فقیرۍ د تنګدستۍ د څپېړې نه چې لکه بچ ساتي، دغه رنګې په تا باندې دا هم لازم ده چې ته د خپل بچي دا د جهنم د اور نه چې لکه دا بچ کړي. نو دې کې هم اجتماعیت طرف ته چې لکه اشاره ده چې یو پلار دې صرف په دې باندې نه ودرېږي چې به زه خو په خپل باندې ډېر زیات دیندار یم، زه خو دې تهجد کوم، زه خو دې چې لکه روجي نیسم او زه خو دې چې لکه مونځونه کوم. نه چې څرنګې ته په خپل باندې نیکې دغه رنګې کور والا هم ځان سره نیکه چې لکه ګرځې، دارنګې به چې لکه د خپلو بچو غم او فکر چې لکه دا کې. بل ځای کې د الله تعالی ارشاد دی فرمای وی وانذر عشیرتک الاقربین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب دی چې ای پیغمبر ستا کوم نږدې رشته داران دي نو دا د الله تعالی نه چې لکه ویروه. نو دې کې هم د اجتماعیت طرف ته چې لکه اشاره ده چې صرف ته په خپل کور باندې ودرېږه مو، بلکې چې ستا کوم ماماګان دي، ترکان دي، دارنګې چې لکه تربوران عزیزان دي د دوی هم په تا باندې چې لکه دا حق دی چې څرنګې ته دیندار یې، ستا کور والا بچي چې لکه دیندار دي نو دغه نور کسان هم چې لکه د خپل خاندان د غم او فکر وکړه، دوی هم خپل ځان سره په دې دیندارۍ کې چې لکه شریک کړه. بل ځای کې د الله تعالی ارشاد دی فرمایي وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها، چې موږ په تا باندې دا قرآن را نازل کړه د دې خبرې دپاره چې لتنذر القرى چې ته دا خپل کلي والا یعنی اهل مکې والا چې لکه دا ویرېده الله تعالی نه، ومن حولها او د دې نه چې غیر چاپېره کمې بانډې آبادي دي دغه کسان هم چې لکه ته د الله تعالی نه ویرې.
نو دې کې هم دې خبره ته اشاره د اجتماعیت ته چې صرف په خپل کلي باندې چې لکه مودرېږه نه ستا د دې کلي نه چې ګیر چاپېره کم کسان دي د هغوی هم په تا باندې چې لکه حق دی چې څرنګې تا خپل ځان دینداره کړی دی خپل کور والا بچي دي دینداره کړي دي او خپل خاندان دي دیندار کړي دي او خپل کلي والا دیندار کړي دي دغه رنګې دا ګیر چاپېره چې نور کم کړي دي په دوی باندې چې لکه ته محنت وکړه هغوی هم په دې دیندارۍ باندې چې لکه ځان سره راواړوه بل ځای کې د الله تعالی ارشاد دی فرمایي یا ایها المدثر قم فانذر چې ای پیغمبره پاسه فانذر او ته چې لکه خلک ویروه نو دې ځای کې د خلکو تذکره چې لکه دا نشته د نورو انبیاء کرامو باره کې چې لکه دا تذکره شته لکه مثال په طور سره انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک بشک مونږ یعنې نوح علیه السلام لیږلی دی په دې خبرې سره چې ته خپل قوم ویروه نو دغه نور انبیاء کرام صرف خپلو قومونو ته چې لکه رالیږلي شو زموږ ستا پیغمبر چې لکه هغه بین الاقوامي په عالمي سطح باندې انټرنیشنل د پوره دنیا دپاره د انس او د جن د ټولو دپاره چې لکه پیغمبر دی ځکه چې قرآن کې د الله ارشاد دی وما ارسلناک الا کافة للناس مونږ ته رالیږلي نیم رالیږلي مګر د ټول انسانیت دپاره نو دې ځای کې به خبره داسې شي چې یا ایها المدثر قم فانذر جمیع الناس ای پیغمبره ته پاسه ته دا ټول په ټوله باندې چې لکه انسانان چې لکه دا ویروه نو اوس مونږ هم چې لکه هم په دغې امتي اجتماعي کې چې لکه ځان چې لکه راولو د هغې دپاره ضرورت د دې خبرې دی چې دې تبلیغ ته چې لکه تبلیغ ووایو دې کار ته چې لکه کار ووایو دا زموږ ستا چې لکه کار دی د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی فرمایي وی الدعوه الی الله کالمطر وی دا دعوت الی الله چې لکه دا په شان د باران دی نو علما کرام فرمایي چې باران سره تشبیه چې لکه دا ولې ورکړې ده نو د هغې وجه دا ده چې باران سره ځکه تشبیه ورکړې ده چې کله وی باران وشي نو په دې باران سره اول د کور په کویانو کې چې لکه اوبه راځي کله چې د کور په کویانو کې اوبه رالي نو بیا دغه اوبه د نالو یا د لختو په شکل کې چې لکه بار ته روزي کله چې په لختو کې اوبه رالي نو دا اوبه بیا نیر ته چې لکه راځي کله چې نیرونو ته اوبه رالي نو دا اوبه بیا سمندر ته چې لکه ځي نو دغه رنګې چې کم کس په خپله باندې په تبلیغ باندې راغی نو په دې تبلیغ سره به د ده په کور واله کې دین چې لکه دا راشي یعنی د ښځې او د خاوند ترمنځ به دین چې لکه دا راشي چې کله په دوی کې دین راغی نو دوی به خپل ماشومان بیا جومات ته رالیږي چې زمونږ دا ماشومان چې لکه سبق ووایي دلته په پیدا محنت کولی کېږي چې دوی د دې جومات نه مدرسې ته چې لکه لاړ شي په مدرسه کې په داسې محنت کولی کېږي چې هغوی به دا کسان د پوره عالم دپاره د انسانانو د هدایت ذریعه او سبب چې لکه دا به ګرځي دغه رنګې فرمایي وی الدعوه الی الله ام الحسنات دا دعوت الی الله دا د نیکو چې لکه دا مور ده نو علما کرام فرمایي وی که فرض که یو کس راپاڅېده او د زر منځونه چې لکه دا وکړل نو دی د یو منځ په باره کې هم دا نشي وی چې دا د الله په نزد باندې قابل قبول دی د دې په مقابله کې یو بل کس راپاڅېده هغه صرف یو کس څه ووی چې ته منځ کوه نو چې ده صرف ووی چې منځ کوه په دې سره الله تعالی دې انسان ته د یو قبول شوي منځ اجر او ثواب چې لکه دا ورکوي زر منځونه وکړل د یو باره کې هم ته دا نشي چې دا قبول دی تا صرف په دې ژبې سره یو بل مسلمان ته ووایي چې منځ کوه په دې باندې تا ته الله تعالی د پوره منځ اجر او ثواب چې لکه دا درکوي که فرض که ستا په دې وینا باندې دغه کس منځ وکړو نو بیا به ستا نور هم ثواب چې لکه هغه به ډېر شي نو ځکه چې دې امت ته امت اجتماعي ویلی شوي دي چې کله دا امت په دې نیت باندې چې لکه راغی او په دې کار باندې چې لکه ودرېده دغه کې د دې امت خیر دی د دنیا هم او د آخرت هم دا یې حوالې سره چې لکه د دې کار یو ترتیب قایم کړی شوی دی په اولني فرصت کې 4 میاشتې نو داسې کوم ملګري دي چې د هغوی اوسه پورې 4 میاشتې نه لګېدلې او په خپل ځایونو باندې چې لکه ودرېږي او د الله په لاره کې چې لکه 4 میاشتو لپاره چې لکه لاړ شي جی 4 میاشتو والا کسان جزاکم الله خیره الله دې قبول کا جی نور مرګري اراده کول دا زمونږ او ستاسو په ذمه باندې دي او دې سره سره به د الله تعالی نه دعاګانې مغواړو چې الله مونږ او تاسو چې لکه قبول کړي جزاک الله الله دې په خپل دربار کې قبول کړي جی نور مرګري هم دې اراده باندې الله تعالی په مفت کې یو نیکي چې لکه دا ورکوي کور ته ځو نو چې ځان سره د آخرت دا کرنسي چې لکه دا ځان سره واخلو یو یسو او کیدی شو هم دا نیکي الله تعالی ته چې لکه خوښه راشي په دې باندې زموږ سره د آخرت بیړۍ چې لکه دا پار شي جی نور مرګري د توحید مولوي صاحب د اکتوبر نه انشاءالله د
چلی پوره جماعت دی جزاکم الله خیر الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بابا مو سره ولیکه او د خیر سره چې لکه زمونږ 15 شپږ کاله پس چې لکه اجتماع روانه ده په 3 4 5 نومبر باندې نو دغه د پاره مې ان شاء الله مرګري چې لکه اراده کوي نیتونه کوي او ځان ورته چې لکه تیار کو چې زه به ان شاء الله 15 شپږ کاله پس اجتماع روان ده زه به خامخا چې لکه په اجتماع کې شرکت چې لکه دا کوم اجي سه بولی کې جزاکم الله خیر الله دې په خپل دربار کې الله قبول کړي جزاک الله او مقامی چې کوم اعمال دي په دای کې زمونږ اساسو چې لکه جوړه خوي سارمون نه پس لکه 15 شپږ منټه مشوره وي او د دې ګل پورز باندې چې لکه دا غش وي او د مازګر مون نه پس لکه تعلیم وي نو په دې کې په خپل باندې چې لکه کینو او نور چې سره پر محلي والدي هغوی ته چې لکه دعوت ورکو دې سره به الله تعالی زمونږ اساسو په مال کې په اولاد کې په نسلونو کې او دارنګ چې لکه په جمعات کې په کورونو کې خپل رحمتونه او برکتونه چې لکه رانځلي الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم یا الله دا سم چې وي سم اوریدل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي په دې ټولو خبرو باندې یا الله مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي یا الله مونږ ټول د خپل د دین د خدمت لپاره قبول او منظور او فرمای مونږ ټول ته یا الله د دې خپل د دین د مهنت کولو توفیق را نصیب کړي حاضر لري چې څوک پریشان حال دي دا یې پریشانې په خوشاله سره تبدیل کړي څوک چې بیماران دي ته صحت کامله شفای کامله ور نصیب کړي مونږ ټول ته یا الله د مرګ نه مخکې د آخرت لپاره د تیاری کولو توفیق را نصیب کړي مونږ ټول ته یا الله د مر په وخت کې دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را نصیب کړي آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین جانب سے ذکر